د هویت تثبیت او د تابعیت د تذکرو ویش د دې ادارې یو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي چې د تیر کال په ترڅ کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. تیر کال د الکترونیکي تذکرو د 29 څانګو له لارې چې له هغې ډلې 15 د اسان خدمت اړوند دي 3 میلیونه او نږدې 216,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي چې دا د 1401 کال په پرتله شاوخوا 23 سلنه زیاتوالی ښیي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت له پیل تر دې مهاله څه باندې 7.8 میلیونه الکترونیکي تذکرې او د دې پروسې له پیل تر اوسه بیا 14 میلیونه او نږدې 888,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسې پراختیا د احصائیې او معلوماتو ملي اداره په دې هڅه کې ده چې د الکترونیکي تذکرو پروسه له ښارونو ولسوالیو ته وغځوي او ټول هیوادوالو کوم ستونزه پرته په اسانۍ سره الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. په همدې اساس تیر کال د هیواد په یو شمېر ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پرانستل شوي او عملي هیوادوالو ته د دې تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د کابل قره‌باغ، د کندوز امام صاحب، د بدخشان بهارک، د پکتیا څمکني، د زابل شاجوی، د فاریاب اندخوی، د نورستان برګمټال، د فراه ولایت فرارود، د میدان وردګو سید آباد، د پکتیکا ارګون او د بغلان ولایت مرکزی بغلان هغه ولسوالۍ دي چې الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پکې فعالې دي. له ویش وروسته خدمتونه د دې ترڅنګ تیر کال څه باندې 100,000 هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو له ویش وروسته خدمتونه هم وړاندې شوي دي چې دې کې مصنعات، تجدید او اصلاح خدمتونه شامل دي. کاغذي تذکرې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تیر کال په لړ کې نږدې 1540,000 هیوادوالو ته په مرکز کابل او څه باندې 2.5 میلیونه هیوادوالو ته په ولایتونو کې د کاغذي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. په دې خدمتونو کې د نویو او مصنعات تذکرو ویش، تاییدی او د اصلاحاتو خدمتونه شاملیږي. زیږون کارت او ژوند پیښې د ادارې همداراز د تیر کال په ترڅ کې په مرکز کابل او ولایتونو کې څه باندې 614,000 زیږون کارتونه او نږدې 1,000 د مړینې پارچې یا سندونه هم ویشلي دي. د هویت تثبیت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیوادوالو د هویت تثبیت او ډیموګرافیکي فورمونو ډیجیټل کولو په موخه د هیواد د تثبیت ملي سیستم رامنځته کړی چې تیر کال په لړ کې د دې سیستم له لارې الکترونیکي تذکرو د ډیموګرافیکو فورمونو 2,811,000 او 415 پاڼې ډیجیټل شوي چې ټولې 963,000 او 920 فورمې کیږي. همدارنګه 215,000 او 615 هیوادوالو د کاغذي تذکرو د اساس کتابونو کې اصلاحات راوستل شوي او د کاغذي تذکرو 2600 اساس کتابونه سکین او ذخیره شوي دي. د بهرنیو وګړو تاګ او راتګ د احصایې او معلوماتو ملي اداره د نورو خدمتونو ترڅنګ هیواد ته د بهرنیو وګړو د تاګ او راتګ د ثبت خدمتونه هم وړاندې کوي چې تیر کال د هوایي ډګرونو، ځمکنیو بندرونو له لارې د نږدې 28,000 بهرنیو وګړو تاګ او راتګ ثبت شوی دی. اسان خدمت د عامه خدمتونو د وړاندې کولو نوی موډل دی چې د دې خدمتونو په وړاندې کولو کې له دولتي او خصوصي ادارو سره کاري همغږي رامنځته کوي او د عصري تکنالوژۍ پر مټ تر یوه چتر لاندې د ګڼو عامه خدمتونو د وړاندې کولو اسانتیاوې برابروي. د تیر کال د وعدې له مخې موږ د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا ډېر اسانتیاوو په مخه د اسان خدمت 15 مرکزونه فعال کړل چې 3 په کابل او 1 په کندهار او بل په خوست ولایت کې دي او په ورځني ډول زرګونو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه په بهر کې مېشتو هیوادوالو ته د لازم اسانتیاوو په مخه له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ په متحده عربي اماراتو کې هم
د آسان خدمت مرکز پرانیستل شوی چې اوس مهال اړوند خدمات وړاندې کوي او د آسان خدمت مکروریانو په مرکز کې مو د نورو خدماتونو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت اړوند قونسلي خدمتونه هم پیل کړي چې هیوادوالو ته یې لا ډېرې اسانتیاوې برابر کړي دي. د هوکړه او قراردادونو لاسلیک کول. د احصایې معلوماتو ملي ادارې په تیر کال کې د الکترونیکي حکومتوالۍ د بنسټیز کېدو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاوو په موخه له بېلابېلو ادارو وزارتونو سره هوکړه لاسلیک کړي چې د ځینو یادونه یې دلته اړینه بولم. د بهرنیو چارو محترم وزارت سره مو تیر کال د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې چې مراجعینو ته د اسانتیاوو د راوستلو په اړه د دوه مهم هوکړه لاسلیک کړل. لومړی هوکړه په بهر کې میشتو هیوادوالو ته د عامه خدماتونو د مراکزو د رامنځته کولو په اړه دی چې له مخې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د آسان خدمت مرکز فعال او اوس مهال اړوند خدمتونه وړاندې کوي. دغه راز د دې هوکړې له مخې په ځینو نورو هیوادونو کې هم د آسان خدمت مرکزونه فعالېږي چې د هغو یادونه یې وروسته کوم. دویم هوکړه لیک له یاد وزارت سره د آسان خدمت په مرکزونو کې د قونسلي خدماتونو د پیل په اړه دی چې د همدې هوکړې له مخې اوس مهال د آسان خدمت د زړو مکروریانو امکا مرکز کې عملاً قونسلي خدماتونه پیل شوي دي. د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو د مشترکینو د هویت تثبیت په موخه د الکترونیکي تذکرو سیستم سره د سیم کارتونو د ثبت او مدیریت سیستم د نښلېدو اړوند د مخابراتو معلوماتي تکنالوژۍ له اتره محترمې ادارې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي. نفوس کشور در سال جاری 35.7 میلیون تن برآورد گردیده که از این جمله 1.5 میلیون آن کوچی، 9.2 میلیون تن آن شهری و 25 میلیون تن آنها دیهاتی می باشند. قسمت تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور که توسط اداره ملی احصایه و معلومات همه سال سنجش می گردد امسال 15.7 میلیارد دلار سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان می‌دهد. همچنان عاید سرانه کشور در سال 1402 493 دلار افغانی بوده که نسبت به سال قبل یعنی سال 1401 70 دلار افزایش را نشان می‌دهد. همچنان شاخص قیام مصرف کننده که در برگیرنده تورم عمومی کشور می باشه 7.7% کاهش نسبت به سال گذشته نشان میده که این نشان دهنده پایین آمدن سطح قیمت‌ها در کشور است. قیمت تبادله دلار در مقابل افغانی به طور اوسط از 88.5 دلار در سال 1401 به 78.8 دلار در سال 1402 کاهش میکنه که افزایش قیمت افغانی را در مقابل دلار نشان میده. همچنان در سال 1402 ارزش صادرات اجناس 1.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1401 3.7% کاهش نشان میده که این کاهش ناشی از کاهش در صادرات مواد مدنی به خصوص غال سنگ می باشد. همچنان ارزش واردات کشور 8.1 میلیارد دلار در سال 1402 بوده که در مقایسه با سال 1401 22.4% افزایش را نشان می‌دهد. در سال 1402 تولید برق از منابع آبی و حرارتی کشور 97,227 میلیون کیلووات ساعت بوده و تولید غلجات حدود 5,206,000 تن و تولید پخته 122,455 تن در سال 1402 می باشد که به ترتیب 13.69% افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد. همچنان ارزش استخراج معادن در سال 1402 6 میلیارد و 51 میلیون افغانی می باشد که نسبت به سال قبل آن 40.8% افزایش نشان می دهد. د احصایې او معلومات ملي ادارې په تیر کال کې د جغرافیایي معلوماتو له سیستم څخه په ګټنې د سولري کرنیزو څاګانو تثبیت سروې ترسره کړه چې په پایله کې د هیواد په 6 ولایتونو کې حدوداً 310,000 سولري کرنیزې څاګانې تثبیت شوي. له دې ډلې څخه یې 15% په هلمند، 19% په کندهار،
11 سلنه یې په فراه، 18 سلنه یې په غزني او 6 سلنه یې په زابل ولایتونو کې واقع دي، چې په ټوله کې 80 سلنه کرنیزې سولري څاګانې په یادو 5 ولایتونو کې واقع دي او پاتې 20 سلنه یې په نورو 21 ولایتونو کې کیندل شوي دي. چې په دې تړاو د احصایې معلوماتو ملي ادارې خپلې موندنې او راپور د افغانستان اسلامي امارت د کابینې محترمې غونډې ته وړاندې کړی او په اړه یې لازم او عملي تصامیم نیول شوي تر څو د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده په مؤثره او مثمره توګه د اړوندو وزارتونو او اداراتو په ذریعه مدیریت شي. د اسان خدمت اړوند لکه څه ډول چې د احصایې معلوماتو ملي ادارې محترم رئیس صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړه، د عامه خدمتونو د وړاندې کولو نوی موډل دی چې له آذربایجان هیواد څخه افغانستان ته د دواړو هیوادونو د رسمي هوکړه لیک پر بنسټ را انتقال شوی او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم فعال او تر یو چتر لاندې ګڼ شمېر عامه خدمتونه د خصوصي سکتور په شمول هیوادوالو ته وړاندې کوي. د اسان خدمت فعالیتونو د پراختیا په لړ کې لکه څرنګه چې په تیر 1401 کال کې د احصایې معلوماتو ملي ادارې رهبرۍ له لوري ژمنه شوې وه، په کال 1402 کې په مرکز کابل او ولایتونو کې 15 مرکزونه فعال کړل چې په ورځني ډول زرګونه هیوادوالو ته تر یو چتر لاندې په لنډ ممکن وخت کې عامه خدمتونه وړاندې کوي.